بلوڅانو د خپلو بریدونو جزئیات ښکاره کړل. پاکستاني پوځیانو د تېښتې لاره ورکه کړې. بل خوا منظور پښتين پاکستاني پوځ ته څه ویلي، نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. بلوچ بېلتونپالو یعنې BLA په خپل نشراتي ادرس هیکل میډیا د تېرو شپږو میاشتو د بریدونو یو ځانګړی انفوګرافیک خپور کړی او ادعا یې کړې چې د 2025 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 284 وسلوال بریدونه کړي او د یادو بریدونو پر مټ یې 688 پاکستاني پوځیان او 58 جاسوسان وژلي او 393 نور ټپیان کړي دي. د بلوچ بېلتونپالو په راپور کې راغلي چې د روان کال د شپږو میاشتو د بریدونو شمېر د تېر کال د ټولو بریدونو له شمېر سره برابر دی او ګواښ کړی چې په لا شدت او ستراتیژیکو پلانونو سره به روان کال خپل بریدونه نور هم زیات پراخ کړي. د خپرو شویو ارقامو له مخې بلوچ بېلتونپالو په تېرو شپږو میاشتو کې د 226 کسانو د وژلو سربیره 290 کسان ژوندي نیولي، 121 بمي بریدونه ترسره کړي دي او 131 پوځي وسایط ویجاړ کړي او یو اورګاډی تښتولی دی. بلوچ بېلتونپالو همداراز ویلي چې په دغو شپږو میاشتو کې 9 ځانګړي عملیات ترسره کړي چې 3 ځان تېرې بریدونه وو او په یاده موده کې 16 جنګیالي هم وژل شوي دي. د معلوماتو له مخې بلوچ بېلتونپالو تېرې شپږ میاشتې د بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې تر 45 زیاتې پوستې او سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستي. 12 پوځي تاسیسات په بشپړه توګه له منځه وړي او دغه راز یې تر 115 زیات ډول وسلې هم نیولې دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر ضد پراخ لاریون ته په غبرګون کې ویلي د پاکستان پوځ د پښتنو پر وړاندې پراخه ظلمونه کړي او اوس پښتانه د ظالم پوځ په وړاندې ولسي مقاومت ته چمتو دی. نن د جمعې په ورځ د چنګاښ د 10مه د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې لسګونه زره پښتنو د پاکستان حکومت لخوا د پوځي عملیاتو پر ضد پراخه لاریون وکړ. منظور پښتين دغه لاریون ته په غبرګون کې ویلي چې د پاکستان پوځ پر پښتنو ظلمونه کړي او اوس ملت چمتو دی چې د ظلم خلاف ودرېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې اوس د عمل وخت دی او پښتون ملت د ظلم په وړاندې عملي مقاومت ته چمتو دی. نوموړي ویلي چې ډیر ژر به په ټول پښتون سیمه کې عامه مقاومت ولیدل شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.